السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. محترم شتنه کړې ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم ورشتان چې د سړي په کور کې پراته دي دا یو خیر برکت لري که نه لري. محترمه الله د انس رضی څخه روایت دی وایي رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم مې ولیدی هلاک سر وخریه او صحابه کرام شاوخوا ورباندې راګرځېدل. صحابه کرامو دا غوښتل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورېښتم ځکه ته نسي ولاړ د دوی په لاسو کې وولېږي او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم چې سر وخریه ابا طلحه رضی الله عنه مبارک ته څه ورېښتان ورکړله او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک امر ورته وکړي و امره ان یقسم بین الناس. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو مابینځ کې وویش. ابن سیرین رحمت الله علیه مبارک وایي چې زما سره یو ورېښته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د ورېښتانو څخه وي لئن یکون عندي منه شعرة احب الی من الدنیا وما فیها. وایي چې له ما سره یو ورېښته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وي دا ماته تر دنیا او تر ما فیها محبوب او خوښ دی. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورېښتان خالد بن ولید په خولۍ کې ګنډلې وه چې هغه فاتح د اسلام سو. په یوه غزا کې د ده نګوټه وولېده خولۍ یې وولېده. صحابه کرام یې امر کړو له حاله یې خولۍ ژره پیدا کړه. هغول خولۍ وولېده هلته تورې چلیږي سرونه پرې کېږي ته د خولۍ په غم کېدل پیدا کړي. نو خولۍ چې پیدا کړل د صحابه کرامو ته وویل کومې پاتې چې ما راوړي دي د دې خولۍ برکت دی. نو محترمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورېښته چې په کور کې په هغه کور کې به د الله رحمت وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لباس کپړې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورېښتان چې هر ځای وي هلته به د الله رحمت نازل وي. او ما سره خو ورېښته نسته یو اوبه یو وخت یو چا راته راوړلې خو زه له وخته له دغو شیانو سره مینه لرم. دا واټساپ ګروپان مو نه وه یو شیلام نه وه. یو مولوي صاحب اوبه راوړې راته ویل ته ډېر شاکره یې او ډېر مجذوب او طریقت سړی یې بیانونه دې اورمه. هلته ما دغسې په یو فاتحه او په یو جنازه کې به ما بیان وکړي. نو بیا یو قسم اوبه راکړي چې په دې اوبو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورېښته پرېولل سوي دي له ترکیې څخه یې راوړي وي دا اوبه. او تېر کال چې مې عمرې ته تللی وم یو چا زنګ راته وواهه په کار مې یم مولوي صاحب پېژندم یم نه نو مال په کار دي نو څه فرقه یې وایي بس په کار مې یو وره یو تحفه در کوم ما سمه ده نو دا باب البقیع مې سره وټاکله چې رالی پر لاس مې مچکم پر مخ یې مچکلم نو نه مې تر اوسه لیدلی و نه په ګروپانو کې را سره دي او نمبر یې له چا پیدا کړي دي. بره وایي دغه زربرخې راکړې وایي دغه درواغ مخسر خلاص. بره وایي دا دلته ترکیان زما انډیوالان دي عالمان دي شیخان دي د طریقت سپین ږیري علما دي دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته قبر خاوره یې ما ته راکړله ما ساتلې وه دا څو کاله کېږي په ستا په قسمت سبحان الله څونه په خوشحاله سوی یم. نو هغه مې را سره راوړله اوس هم را سره پرته ده. او په مدینه منوره کې یو خور الله جل جلاله دي د جنت شال ور پر سر کړي په قبر کې دی الله د جنت شال ور پر سر کړي په جنت کې دی الله جل جلاله په هغه ښځو کې راپورته کړي چې د بیبي فاطمه زهرا رضی الله عنها ملګري وي. نو زوی ته یو تحفه په لاس ورکړې وه تحفه چې ما ته راوړله نو بیا ورته ویلي چې دیوبندي مولوي صاحب ته ووایه چې فکر مې وکړئ چې هر شی چې زه تا ته تحفه کړم هغه به پر تا لږ و نو دا اطلس د بیت الله شریف پوښ یې ورکړی و دا چې یو لویشت قدر دغه دیوبندي مولوي صاحب ته ورکړه. سبحان الله الله جل جلاله دې مو دغه د جنت ارمان هم را پوره کړي. په دنیا کې خو ارمانونه را پوره کړله. د حج
په کال باندې چا چې ته تللی وم هلته دا اورېدلي وو چې دا مزدوران د بیت الله شریف د پوسټ ټوټې خرڅوي. نو دا د پېښوریانو چې پوښتنه کوله ما دا د بیت الله شریف اطلس به چیرې پیدا کړو. هغه ویل پخوا موږ پټ پټ خرڅاوه، اوس بندیز ده، اوس نشته. نو دا خو بیخي ارمان و چې زه دونه ټوټه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه بیت الله شریفې د اطلس ټوټه پیدا کړم. دې خور چې دا تحفه راواستوله نو هلته خو مې بیخي بې اختیاره دعاوې ورته وکولې وه چې اکثره وخت یې زه راواخلم یو ګورم چې کوم سترګو کښېږدم بس خور مې سترګو ته ودرېږي، نو بې اختیاره دعاوې ورته وکړم. نو الله دې ما د جنت خواستونه هم پوره کړي، الله دې ما د قبر ارمانونه هم پوره کړي. نو محترمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وریښته مبارک چې چا ته ورسېږي هغه باچا د باچایانو دی. امام طبراني رحمة الله علیه مبارک په سنن الکبرا جلد اووم باب نمبر 50 باب قسم شعره بین اصحابه، حدیث رقم 10409 صفحه 114 سنن الكبرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته.